ما دې د الله تعالی په ذات مقدسه قسم په مسجد کې درته ناست یم قسم درته خورم کومه ښځه چې د میړه د اجازت نه بغیر بهر قدم کېږدي تر هغو چې کور ته نه وي راغلی د الله د طرف نه لعنت په ووري د الله له طرف نه لعنت په ووري په هغه ښځې باندې چې دا د میړه د اجازت نه بغیر وتلې وي ګرځي په مارکیټو کې دا ګرځي په بازارو کې دا ګرځي او میړه اجازت نه وي ورکړی یو واقعه درته وایم وړه غوندې یوه ښځه وه میړه یې تجارت ته روانېدی دا ښځې میړه د اجازه وغوښته که چیرې د ما ضرورت و بهر وتی سم که نه میړه ورته ویل چې نه به وځې دا ښځه په کور کې ناسته د میړه یې بازار ته لاړی پخوا وختو کې به په شپو شپو دا تجارت کېدی په میاشتو میاشتو به سړی مسافر و دا ښځه ناسته ده ورور یې دروازه ور وټکول دې ورته ویل څوک یې ول ورور دې یم ول څه کیسه ده ول پلار دې سخت مریض ده راسه یو مخ دومره مریض ده چې تا ډېر یادوي کېدای شي مړ سي د ذلقدن حالات یې د راسه دې ورته ویل ما ته میړه اجازه نه ده راکړې زه بهر نه سم وتی ورور یې لاړی کور ته بیا راغی بیا دروازه وټکول ورته ویل چې خور یې پلار په آخر حالات ته مړ کېږي زیاتې دا د مرګ په حالات کې د ذلقدن په حالات کې الله دې موږ تاسو ته راته اسانه کړي په دغه ټیم کې وایي سړي ته قریبان ډېر ور یادېږي چې قریبان څومره ورته نږدې وي د سړي زړه مطمئنه وي دا ورور یې ورته ویل چې پلار په آخري حالاتو ده د مرګ په حالاتو ده او تا ډېره یادوي راځه هغه ورته ویل چې نه ما ته میړه اجازه نه ده کړې ګوره دا د پلارو د مور تربیت ده موږ تاسو خو چې میړه اجازه نه یې کړې څه کوې چې میړه په سر توپنچه را ورور کره ځو د خور کره ځو دې ول نه ما ته میړه اجازه نه ده راکړې حتی کې وایي چې پلار مړ سو دا ورور بیا ورته راغی وایي خورې پلار مړ سو اوس راځه کور ته د پلار د اخري دیدن هغه خو وکړه مړ د زیاتې موږ ښه کوو دې ورته ویل نه ما ته میړه اجازه نه ده راکړې حتی کتاب کې راغلی دی وایي دا د پلار جنازه یې ورته راوړه په دا دروازه کې ورته کېښوده وایي دا ورور ورته ویل چې خورې لیک له دا دروازې له چولې نه ورته راوګوره دا د پلار مخ دې وګوره زیاتې زه پټوم ښه کوم یې وایي دې ورته ویل چې نه د میړه اجازه دا نه مانه چې زه له بهره منې کړې یم بهر نه پښې به نه باسم نور سترګې دې بهر ګرځي زنانه په کورو کې وي پرده دی کې بهر ګوري د میړه اجازت دا مانه چې بهر به نه د تا نظر وځي نه به د تا پښې وځي نه به د تا اواز وځي د ما پلار ښخ که دا ارمان به د ما په زړه وي د الله په حضور کې زه د الله په حضور کې خپل د پلار ګرفتاري نه غواړم د ما پلار یوسه ښخ یې که دا ورور یې وایي دا پلار یو وایي ښخ یې کوي دا ښځه وایي د کور په منځ کې ودرېده وایي په زړه کې یې وویل چې خدایه ما خو د تا خبره ومنل ما د میړه امر په جای کوي میړه اجازه دې وتلو نه وه راته کړې زه نه یم وتلې له کوره نه د پلار ذلقدن ته ورغلی یم نه د پلار اخري دیدن ته ورغلی یم ای الله چې د ما پلار درغی ګوره د ما له پلاره سره به ډېره نرمي کوي بخشش به ورته کوې معافي به ورته کوې د ما پلار ته به د قبر عذاب نه ورکوې د ما پلاره سره به سخت حساب و کتاب نه کوې وایي په دغه وخت کې رحمت الله علیه ته الله تعالی په خوب کې زیری ورکوي چې ورسه هغې ښځې ته زیری ورکړه چې د تا پلار ما جنتي کوي د تا په عمل باندې دا د میړه حق ده چې میړه اجازه نه یې ورکړې ښځه به بهر نه وځي زموږ نن سبا الله دې معافي کوي دا یوه مسله کوم زموږ نن سبا ښځې وي که سپین سارې وي که پیغلې وي که ځوانانې وي بهر وتلې وي ګرځي په مارکیټ کې سودا کوي پردی سړی ټوکې ورسره کوي